که آسمان دې د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. که همت که په اخلاص زه یې ضامن یم، که کامران په خپل مراد نشي سړی. د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. په دغه شعرونو کې په همت باندې زور ورکړی شوی دی. د تورې او قلم سختن ستر خوشحال خان خټک که یو خوا په خپلو دغه شعرونو کې د تکلیف په وخت د همت کولو تلقین ورکوي، نو بل خوا دا یقین هم ورکوي چې په اخلاص څوک همت وکړي نو مراد ضرور حاصل کړي. هم په دغه اساس ډیرو خلکو په خپلو مرادونو او مقصدونو کې کامیابی او کامرانۍ ترلاسه کړي دي. په روان اثر کې 400 ضلع د رزړو کلي فرمان الله صاحب هم په خپل همت او مهنت د کامیابی په برید اوړېدلی دی او د خلکو په زړونو کې ځان لا د مینې ځای پیدا کړی دی. فرمان الله صاحب چې د هیډ ماسټر په حیثیت د میډل سکول شیخ آباد رزړ 400 نه ریټایر شو، نو د هغه په درناوي کې هم دغلته یوه دستوره وکړې شوه چې پکې ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر عبدالمالک، ډیپټي ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر زبیر خلیل، د تعلیمي ادارې یو بل افسر کامل حافظ او د ضلع د میډل سکولونو هیډ ماسټرانو ګډون وکړ. د نظامت چارې ډاکټر کفایت الله په زړه راښکونکي انداز ترسره کړې. په دستوره کې ویناوالو د فرمان الله صاحب د تعلیم د محکمې او زده کوونکو د پاره خدمات وستایل او د هغوی د صلاحیتونو په راتلونکي وخت کې د یو ماهر په توګه د کارولو تمه یې ښکاره کړه. په دې موقع د ایس ایس ټي ویلفیر ایسوسییشن جنرال سیکرټري او د تنظیم اساتذه پاکستان د 400 ضلع سیکرټري اسحاق سادي، د میډل سکول شیخ آباد رزړ د سټاف د ټولو غړو او کارمندانو د میلمستیا مننه وکړه. فرمان الله صاحب که یو خوا زده کوونکو ته د ښودنې هنر پیژني، نو بل خوا د سکول په انتظامی چارو قدرت هم لري او دې سره سره د سماجی او ټولنیزو امورو ماهر او یو تنظیم ساز شخصیت هم دی او دغه ټول صلاحیتونه یې د سکول د ریټایرمنټ نه پس د عامې ټولنې او سرکاري یا غیر سرکاري ادارو په ښېګړه راتللی شي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.